د رغنیزو چارو د پیل دغه مراسمو کې د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي چارو مرستیال ستر معین الحاج ملا محمد ابراهیم صدر صاحب، هلمند والی الحاج مولوي امان الدین منصور صاحب، امنیه قومندان الحاج ملا امین الله زبیر صاحب، د علماو شورا مرستیال شیخ محمد ګل محمدي صاحب، د علماو شورا عضو او د ولایت مقام د تخنیکی کمیټې مسؤل شیخ عبدالولي اغا صاحب، د دوه موحدینو کنډک قومندان الحاج نجم السحار صاحب او ګڼ شمېر نورو مسؤلینو برخه درلوده. د هلمند ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض وایي دغه پل و یو داخلي ساختماني او سړک جوړونې شرکت ته به قرارداد ورکړل شوی چې ټاکل شوی ده د 2.5 لک امریکایي ډالرو په لګښت به د 13 میاشتو په موده کې جوړ سي. د هلمند مرکز لښکرګاه ښار مختار سیمه کې د هلمند پر سیند د نوي پل د جوړولو چارې تېره ورځ رسما د یو لړ مراسمو پر مهال پیل شوې چې په دغه مراسمو کې د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو ستر معین صاحب، هلمند والی صاحب، امنیه قومندان صاحب، د علماو شورا مرستیال شیخ صاحب او یو شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی و. دغه پل چې 340 متره طول او 9 متره عرض لري د 13 میاشتو په جریان کې به د 2.5 لک امریکایي ډالرو په لګښت باندې ورغول شي. د دې پل په جوړېدو سره به لښکرګاه ښار د باباجي ولسوالۍ له لارې د کندهار هرات عمومي شاهراه سره وصل سي.